د سلواغې شپږویشتمه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو زوال او د افغانانو میړانه. سلام ستړی مشه یاران ټي وي یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د یو هیواد ازادي او هویت د اوسیدونکو په میړانه، همت او قربانیو پورې اړه لري. افغانانو 15 کاله وړاندې د سلواغې په شپږویشتمه پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په وړاندې میړانه وکړه او له افغانستان څخه یې په داسې حال کې تېښتې ته اړ کړل چې له بشپړ ځواک سربیره د کلونو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. نو په همدې بنسټ نننۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوې ده. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې او شړلو 15مه کلیزه ده. د پخواني شوروي اتحاد لښکرو د 1958 لمریز کال د مرغومې پر شپږمه له 100,000 کسیز پوځ سره د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ. دوی غوښتل چې د افغانستان له لارې ځانونه د هند تودو اوبو ته ورسوي، خو افغانانو یې په پوره میړانه مقابله وکړه او له افغانستان نه یې وشړل. د شوروي اتحاد څه کمې 10 کلنې جګړې افغانانو ته درانه او مالي زیانونه هم واړول. په دې جګړه کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان شهیدان شول، میلیونونو یې د بدن غړي له لاسه ورکړل او په میلیونونو نور کډوال شول. د نړیوالو سازمانونو د شمیرونو پر بنسټ له هرو 100 افغانانو څخه 9 کسان له شوروي لښکر سره په جګړه کې شهیدان شوي، 12 سلنه یې د بدن غړي له لاسه ورکړي او په ورځني ډول 1500 افغانان له هېواده کډوال شوي دي. پخواني شوروي اتحاد ته دا جګړه ډیره په ګرانه بیه تمامه شوه او په دې جګړه کې ورته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل. د شمیرو له مخې په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد نږدې 15,000 سرتیري ووژل شول. د 1989 کال د فبرورۍ پر 15مه د ورځې 11:55 وې چې د شوروي ځواکونو د 40 فرقي قوماندان جنرال بوریس ګروموف د روسي پوځي په حیث د آمو سیند له پله ازبکستان ته واوښت او په افغانستان کې د شوروي پوځ یرغل پای ته ورسید. هغه وخت په افغانستان کې د شوروي ځواکونو عمومي قوماندان د خپلې ماتې په اعتراف کې ویلي و چې افغانستان ته زموږ راتګ زموږ د چارواکو ستره تېروتنه وه. موږ به خپل راتلونکي نسل ته وایو چې بیا داسې تېروتنه تکرار نه کړي. افغان ملت یوازې شوروي لښکر نه بلکې شوروي تاریخ او کمونیستي ایډیالوژي داسې ماته کړل چې نور به یې یوازې په زرینو یادښتونو کې کیسې لولي. د سلواغې شپږویشتمه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د شړلو او ماتې ورځ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم د افغانستان تاریخي ورځې په مناسبت ولمانځل شوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون رئیس کاري محمد یوسف احمدي د جوړې شوې غونډې ته ویلي، افغانان هغه څوک دي چې په میړانه یې دریو لویو قوتونو ته ماتې ورکړې او اوس د هېواد بیا رغونې په پاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو د روسانو وحشتونو په وړاندې پاڅون وکړ او په خپله میړانه یې له هېواده وشړل. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي ویلي، د وګې د 9مې وروسته افغانستان د شوروي اتحاد لخوا اشغال شو چې په پایله کې 1.5 میلیون افغانان شهیدان شول او په میلیونونو نور یې بې ځایه شول. مولوي عبدالسلام حنیفي زیاته کړه چې افغانانو د شوروي سرو لښکرو او د ناټو ماتې سره ثابته کړه چې دوی هغو کسانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی چې افغانستان د نیولو په فکر کې وو.
د ارشاد حج او اوقافو سرپرست وزیر شیخ نور محمد ثاقب یاده ورځ یوه تاریخي ورځ وبلله او ویلي دي چې هر څوک چې د دې خاورې د نیولو فکر وکړي د انګلستانو، شورویانو او امریکایانو د برخلیک سره به مخ شي. نوموړي نړیوالو ته په خطاب کې ویلي افغانان پرېږدئ چې په سوله کې ژوند وکړي او خپل هېواد آباد کړي. ښاغلی ثاقب زیاتوي چې افغانان د نورو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوروي اتحاد سرو لښکرو د شړلو او ماتې ورځې په لمانځ غونډه کې ویلي افغانانو په جهاد او خپلو قربانیو سره ګاونډي او یو شمېر نور هېوادونو د شوروي اتحاد له اشغاله خلاص کړل. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان په بشپړه توګه خپلواک دی او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره باید ټول افغانان لاس په کار شي. نوموړی زیاتوي چې د افغانانو شهامت او قربانیو ته په کاتو دی د تېرو څه باندې 100 کلونو له پرلهپسې یرغلونو او په مقابل کې د کامیابۍ څخه به په راتلونکي کې تېري کوونکي هېوادونه عبرت واخلي او د بل ځل لپاره دی پر افغانانو له هر ډول یرغل څخه وړاندې 100 ځله فکر وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر وایي ټاکنو کې ځکه ماته شول چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا غواړي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ټاکنو پایلې نه مني او په همدې دلیل په اعتراض کې د حکومت پر ځای اپوزیسیون غوره بولي. د پاکستان ټاکنې تېره پنجشنبه وشوې خو د تېر خلاف د 24 ساعتونو پر ځای 15 ساعتونو کې پایلې اعلان شوې. پر دې ټاکنو د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ګډون مختلفو ډلو د درغلیو تور لګولی خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې هر څوک خپل شکایت ورته سپارلی شي. مولانا فضل الرحمن وایي چې اوسنیو ټاکنو د تېرو ټاکنو د درغلیو ریکارډ هم مات کړ او په همدې وجه د ټاکنې پایلې نه مني. نوموړي ویلي چې د اسلام آباد د دښمنانو په فشار په ټاکنو کې د جمعیت اسلام د ماتولو پلان پلی شوی دی. نوموړي تر ټاکنو مخکې افغانستان ته د خپل سفر په یادولو سره وویل زما جرم دا دی چې افغانستان کې د اسلامي امارت د استحکام او د پاکستان او افغانستان د اړیکو د استحکام برخه کې مې رول لوبولی چې امریکا او غرب ته د منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه چې زموږ جرم دا دی چې د اسرائیل د دولتي ترهګرۍ په مقابل کې د فلسطین او حماس ملاتړ کوو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو په دې ټاکنو کې د 2 نوي پارلماني څوکیو ګټلو سره بیا هم د درغلیو ادعا کړې ده. له دې سره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د حکومت جوړولو لپاره له ځینو نورو ډلو سره په تماس کې دی. په دې ټاکنو کې مسلم لیگ نواز ډلې د 9 څوکیو ګټلو سره له پیپلز ګوند سره چې 4 پارلماني څوکۍ ګټلې دي د ګډ حکومت جوړولو هڅه پیل کړې ده. خو مولانا فضل الرحمن له مسلم لیگ نواز ډلې غواړي چې د حکومت جوړولو پر ځای د اپوزیسیون غوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې جمعیت علما اسلام په پارلماني کردار ادا کړي خو اسمبلیو کې به ګډون له ملاحظو سره وي او له کوم ګوند سره به ټلواله جوړه نه کړي.